تازه او نوې خبر راشد خان له لوبډل مشرۍ لري او اصغر افغان بیا لوبډل مشر شو خو ولې او څنګه ولې راشد خان د لوبډل مشرۍ نه لري که دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغانستان د ملي لوبډلې د درې واړو بڼو لوبډل مشر راشد خان له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای پخوانی لوبډل مشر او اوسنی مرستیال لوبډل مشر اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو او راشد خان مرستیال لوبډل مشر شو په افغانستان کرکټ بورډ کې نن د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي د رسنیو پر وړاندې نوی لوبډل مشر اعلان او راشد خان یې له لوبډل مشرۍ لرې کړ اصغر افغان چې څو کاله د ملي لوبډلې لوبډل مشر پاتې شوی د 2019 نړیوال جام نه مخکې د هغه وخت عمومي رئیس عزیز الله فضلي له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای د یو ورځنیو لوبو لوبډل مشر ګلبدین نایب د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان او د ټیسټ لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه وټاکه د نوموړي د دغه پریکړې په اړه محمد نبی او راشد خان په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون هم ښکاره کړ او دغه یو غلطه پریکړه وبلله په 2019 نړیوال جام کې افغان لوبډلې هیڅ لوبه ونه ګټله او له هغه وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې لوبډل مشر بدله او پر ځای راشد خان د درې واړه بڼو لوبډل مشر وټاکل شو او اصغر افغاني مرستیال لوبډل مشر اعلان شو راشد خان د خپلې لوبډل مشرۍ پر مهال د بنگلادیش او زیمبابوې سره درې اړخیزه شل اوریزه لوبلړۍ ترسره کړه چې د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ مساوي شو همداراز له بنگلادیش سره یوازینۍ ټیسټ سیالۍ هم ترسره او افغانستان پکې بریا خپله کړه د راشد خان په مشرۍ افغانستان له ویسټ انډیز سره په هند کې درې ورځنۍ درې شل اوریزې او یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کړه په یو ورځنیو لوبو کې ویسټ انډیز په 0-3 سره بریا خپله او په شل اوریزه لوبلړۍ کې افغانستان په 1-2 سره بریا خپله کړه همداراز په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې هم ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته ماته ورکړه نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې ولې راشد خان له لوبډل مشرۍ لري او اصغر افغان بیرته لوبډل مشر شو لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان